اقتدار والا هغه خلک رال چې ګرخریلي دي، اقتدار والا هغه خلک رال چې بېلمازه دي، اقتدار والا هغه خلک رال چې حرام خواره دي، اقتدار والا هغه خلک رال چې صرف دنیا پرست دي، اقتدار والا هغه خلک رال چې قال الله او قال الرسول نه نه خبر، اقتدار والا هغه خلک رال چې په خلکو باندې ظلمونه کوونکي او د دنیا طلب کوونکي دي. فانتظر الساعه. بل روایت صحیح بخاری کې دي سری نبی صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی، د الله نبی بیان کو، د حدیث سره مختصر خاکه پیش کو. اگر هغه د الله د نبی نه تاسو کو یا رسول الله متى الساعه، قیامت بکلی. د الله نبی حدیث بیاناوه، اغلی سی توجه ورنکړه. بعضی صحابه ویل نبی علیہ السلام د خبره واوریدل لیکن جواب یې خو نه غاڼه. بعضی صحابه ویل نبی علیہ السلام به خبره نه اوریدل. سی بخاری حدیث حتی قضا حدیث د الله نبی خپل خبره پوره کړه. داغینه پس نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اين السائل عن الساعه، د قیامت په باره کې چې کوم سړی ته پوس کا حکم دی، هغه ویل ها انا یا رسول الله، د الله نبی زدا یم. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، کله چې امانتونه تباہ او برباد شونو هغه وخت کې قیامت انتظار کوه. هغه صحابه ویل یا رسول الله کیف اذاعتها، د امانت بربادیدل څنګه دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اذا اسند الامر، وفي روایت اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، چې نا اهل خلق ته حکومت او مشریه والا شو، اقتدار والا هغه خلق رال چې ګرخریل دي، اقتدار والا هغه خلق رال چې بېلمازه دي، اقتدار والا هغه خلق رال چې حرام خواره دي، اقتدار والا هغه خلق رال چې صرف دنیا پرست دي، اقتدار والا هغه خلق رال چې قال الله او قال الرسول نه خبر، اقتدار والا هغه خلک رال چې په خلکو باندې ظلمونه کوونکي او د دنیا طلب کوونکي دي. فانتظر الساعه، د قیامت انتظار کوه. ځکه خدای الله نبی فرمایلو انا والساعه كهاتين، ما او قیامت د سره لګل شوی، د دوه غوته یو بل سره یو ځکه زما د مرګ نه بعد قیامت نږدې ده. په دې وخت کې قیامت به یقینا په سر نه ولاړ. خپل مشرانو ته نن سبا وګورئ څوک په موږ باندې مشري کوي. اقتدار والا څوک دي چې قال الله او قال الرسول والا دی، هغه ته سپک کتل کېږي، وجل کېږي.